اول یو دوه شعر دي او بیا یو کلام ده چې ننګ نه وي حیا نه وي ایثار خبرې نه کیږي چې ننګ نه وي حیا نه وي ایثار خبرې نه کیږي هلته به یارانو هېڅ د کار خبرې نه کیږي او شونډې ستا یې زلفې ستا یې خال لیکې تندي باندې شونډې ستا یې زلفې ستا یې خال لیکې تندي باندې ځکه خو شاعره ستا کردار خبرې نه کیږي او شونډې ستا یې زلفې ستا یې خال لیکې تندي باندې ځکه خو شاعره ستا کردار خبرې نه کیږي او هیډ وها او کیک وها بسټینګ اوسه پکریس باندې هیډ وها او کیک وها بسټینګ اوسه پکریس باندې دا زمونږ موضوع شو د تلوار خبرې نه کیږي او اوس یو کلام دی چې د چا صدر د چا پګړې پورې ټوکې مسخرې کولې د چا صدر د چا پګړې پورې ټوکې مسخرې کولې دوی چې په سترګو کې یو بل ته اشارې کولې او دا ستا انداز دی چې درانه هم درته سپک ښکارېږي دا ستا انداز دی چې درانه هم درته سپک ښکارېږي ګنې اغیار به د دې خلکو تذکیرې کولې او دا ستا انداز دی چې درانه هم درته سپک ښکارېږي ګنې اغیار به د دې خلکو تذکیرې کولې او دا چې پرون پورې پخپله په بل څه یادېدو دا چې پرون پورې پخپله په بل څه یادېدو نن مې کتو چې په نورو تفسیرې کولې او هغه مین به د تاریخ پاڼه کې مړاوي نشي سرجي هغه مین به د تاریخ پاڼه کې مړاوي نشي چې د دار په سر احد احد نارې کولې او اوس چې ضعیفه شوه نو تا پرې هېڅ پروا نه کیږي اوس چې ضعیفه شوه نو تا پرې هېڅ پروا نه کیږي دا هغه مور دی چې تا ته شوګیرې کولې او اوس چې ضعیفه شوه نو تا پرې هېڅ پروا نه کیږي دا هغه مور دی چې تا ته شوګیرې کولې او مونږ به پیروي د هغو خلکو کړو مدام حیرانه مونږ به پیروي د هغو خلکو کړو مدام حیرانه چې د ځنګل زمرو یې هم چوکیداري کول